دا هم بشپړ خبرونه زه رسول سالک یم. د ایران د کورنیو چارو وزارت افغانستان ته له دغه هیواده د 1 میلیون افغان کډوالو له راستنېدو خبر ورکوي. اسکندر مومینی وایي په دغه هیواد کې د 6 میلیون افغانانو له ډلې شاوخوا 2 میلیون تنه یې په ناقانونه توګه ژوند کوي چې ناقانونه کډوال باید د بهرني وګړو سمونې طرحې پر بنسټ خپل هیواد ته ستانه شي. د کډوالو چارو وزارت که څه هم هیواد ته له ایرانه د کډوالو د ستنېدنې بهیر له کمیدو خبر ورکوي، خو وایي دغه بهیر لا هم روان دی. له ایران د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر دوام. د ایران د کورنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي چې د افغان کډوالو د ستنېدنې بهیر له پیله تر اوسه 1 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې اسکندر مومینی زیاته کړې شاوخوا 6 میلیونه افغانان په ایران کې حضور لري چې شاوخوا 2 میلیونه په ناقانونه توګه په دغه هیواد کې ژوند کوي او باید د بهرنیو وګړو د سمون طرحې پر بنسټ خپل هیواد ته راستانه شي. حدود 6 میلیون افغانی در افغانستانی در کشور هستند که حدود 2 میلیون نفر اونها غیر مجاز هستند و اونهایی که غیر مجاز هستند در طرح ساماندهی باید برگردن و تا الان هم امسال حدود 1 میلیون نفر برگشتن. بیش از 70% داوطلبانه بود. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت بیا وایي چې له ایرانه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ راکمه شوې ده او په ورځنۍ توګه په منځنۍ کچه 10 تر 12 زره کډوال هیواد ته راستانه کیږي. د یاد وزارت وایان دغه راز هیواد ته د کډوالو په خپله خوښه راستنېدو د زمینې برابرولو په موخه له کوربه هیوادونو سره د یوې غونډې له جوړېدو خبر ورکړی دی. د ایران هیواد نه د مهاجرینو په جبري راوستلو کې که څه هم د پام وړ کموالی راغلی، خو اوس هم هر ورځ په اوسط ډول باندې د 10,000 نه تر 12,000 پورې کسان خپل هیواد ته راستنیږي چې په تیره یوه هفته کې له ایران، پاکستان او ترکیې څخه په مجموعي ډول باندې شاوخوا 1,21,000 تنه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت اسلامي امارات سره د دې هیواد د اړیکو او مراوداتو پر دوام ټینګار کړی دی. د دې وزارت وایاند اسماعیل بقایي د واکپال حکومت پر رسمیت پیژندنې مسلې ته په اشارې سره ویلي هر هغه مهال چې تهران ډلبندۍ ته ورسېده په دې اړه به پرېکړه ونیسي. ما با افغانستان همونجور که اشاره کردید تماس‌ها و مراودات زیادی داریم در زمینه‌های مختلف. مصمم هستیم که به این تماس‌ها، به این ارتباطات مفید بین دو کشور ادامه بدیم و در مورد موضوع شناسایی هم هر زمان که به جمع‌بندی برسیم در این مورد اعلام خواهیم کرد. ښاغلي بقایي دغه راز افغانستان ته د دې هیواد د ولسمشر سفر په اړه زیاته کړې چې دغه موضوع به د متناسبو تمهیداتو رامنځته کېدو په صورت کې وڅېړل شي. اسکان مجدد اینها باید در جهت بهبود وضعیت اینها باید هم دولت کنونی افغانستان و هم سازمان‌های بین‌المللی کمک بکند تا نگرانی این مهاجرین در این زمینه کمتر بشود و همچنین کشورهای میزبان مهاجر مسئولیت دارد به اون تعهدات بین‌المللی خودشون بتواند این اخراج‌ها را به صورت زمان بندی و تدریجی صورت بگیرد تا نگرانی این مهاجران در این زمینه کمتر بشود. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشرپاله مرستو همغږي کوونکي دفتر تازه اعلان وکړ د روان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19 څه باندې 1.2 میلیون تنه له ایران او 340,000 تنه له پاکستان راستانه شوي دي او راستانه شوي روغتیايي خدماتو، سرپناه، نغدي مرستو، پاکو اوبو او ترانسپورت ته بیړنۍ اړتیا لري. د احصایې او معلوماتو ملي اداره په تیر یو کال کې د 1.7 میلیارد ډالرو له صادراتو او د 11.7 میلیارد ډالرو له وارداتو خبر ورکوي. د دې ادارې مسؤلین د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح برنامه کې وایي په همدې موده کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې کمیدو له کبله د پیسو پړسو بیه هم 4.2 سلنه کموالی موندلی دی. مسؤلین دغه راز په تیر یو کال کې د څه باندې 2 میلیون برېښنایي پیژندپاڼو ویش د دې ادارې له مهمو لاسته راوړنو یادوي.
د احصایې او معلوماتو ملي ادارې خپل یو کلن راپور وړاندې کړ. د دې ادارې مسؤلین وایي په تیر یو کال کې څه باندې 2.4 میلیون برېښنایي پیژندپاڼې ویشلې او د نږدې 2.5 میلیون هیوادوالو هویتونه یې تثبیت کړي دي. دغه اداره همداراز په دې موده کې د هیواد له پولو څخه د 15,000 بهرني وګړو د تګ راتګ له ثبته خبر ورکوي. د الکترونیکي تذکرو د 15 میلیونو انفرادي فورمونو سکین ډیجیټل کول او سیستم ته رسول. د هویت تثبیت ملي سیستم پر مټ د شاوخوا 2 میلیون هیوادوالو د هویت تثبیت ترسره کول. ما توانستیم که از طریق مراکز توزیع تذکره برقی و آسان خدمت برای 2 میلیون و نزدیک به 454,000 تن از هموطنان تذکره برقی توزیع نماییم که از این میان 1 میلیون و نزدیک به 778,000 برای مردان و نزدیک به 600,000 دیگر آن برای زنان بوده است. د دې ادارې مسؤلین دغه راز په تیر یو کال کې د هیواد له 1.1 میلیارډ ډالري صادراتو او 11.1 میلیارډ ډالري وارداتو هم خبر ورکوي چې د دې راکړې ورکړې ډیره برخه له ګاونډیو او د سیمې هیوادونو سره ترسره شوي دي. میزان تورم در سال 4.2% کاهش را در سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد. تورم مواد غذایی 7.7% کاهش و مواد غیر غذایی 0.7% کاهش را در سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد. د دې ادارې معلومات دغه راز ښیي چې په دې موده کې په هیواد کې تر کښت لاندې ساحو 2% او د للمي او اوبیزو کرکیلو حاصلاتو د وړم کال په پرتلې 10% زیاتوالی موندلی دی. د دې ادارې موندنې ښیي چې د تر کښت لاندې ټولې کرنیزې ځمکې پر 2.12 میلیون هکتاره غنم کرل شوي چې 1.38 میلیون هکتاره اوبیز او 240,000 هکتاره للمي غنم وو. دا ښیي چې د 1402 کال په پرتله د اوبیز غنمو په کښت کې 2.8% او د للمي غنمو په کښت کې 8.2% زیاتوالی راغلی و. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې دغه راز د هیواد ټول نفوس 14.4 میلیونه نفره اټکل کړی چې له دې منځه 50% نارینه او 49% ښځینه دي. د اماراتي شرکتونو عمومي ریاست په تیر یو کال کې د 20 میلیارډ افغانۍ پانګونې له جذبه خبر ورکوي. د اماراتي شرکتونو عمومي رئیس احمد جان بلال ویلي چې یاده اداره په دغه موده کې په 2 برخو کې د شرکتونو ښه مدیریت او د هغو له فعالیتونو څخه د څارنې څخه جدي ګامونه اوچت کړي دي. د برېښنا شرکت مسؤلین هم د دې ادارې د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په برنامه کې له کورنیو سرچینو څخه د 1000 میګاواټه برېښنا تولید د 10 پروژو له لاسلیکه خبر ورکوي چې په بشپړېدو سره به په روان کال کې تر ډیره د برېښنا پارچوي حل شي. په تیر یو کال کې د اماراتي شرکتونو لخوا د 20 میلیارډ افغانۍ پانګې جذب. د اماراتي شرکتونو مسؤلین د حکومتي ادارو د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح برنامه کې وایي په تیر یو کال کې خصوصي برخې سره 23 مشارکتي تړونونه لاسلیک شوي دي چې ټولیز ارزښت یې 22 میلیارډ افغانۍ اټکل شوی دی. د دوی په وینا د دې تړونونو کلنی عواید به 22 میلیارډ افغانۍ وي. د یادو پانګونو په نتیجه کې به اماراتي شرکتونه په راتلونکي شاوخوا کمه موده کې تر 22 میلیارډ افغانیو پورې عواید ولري، البته د دغو پروژو له مدرکه. د برېښنا شرکت مسؤلین هم په دې برنامه کې وایي په تیر یو کال کې له کورنۍ سرچینو څخه خصوصي برخې سره د 6.8 میلیارډ افغانیو په ارزښت د 6.0 میګاواټه برېښنا تولید هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. هغه پروژې چې په پلي کېدو سره به افغانستان د برېښنا تولید کې تر 10% ځان بسیاینې ته ورسیږي. تقریبا 80 میلیارډ افغانۍ دا له داخلي او خارجي شرکتونو له لوري څخه افغانستان ته راوړل کیږي او دلته به د 0 میګاواټو په شاوخوا د برېښنا د تولید ترڅنګ زرګونو خلکو ته د کار زمینه برابر شي او د دې ترڅنګ به تقریبا په لکونه کورنیو ته مونږ د برېښنا د توزیع شبکه وغځو او خلک به د برېښنا له دغه ستر نعمت څخه برخمن شي. د برېښنا شرکت د شمیرنو پر بنسټ دمګړي 40% خلک برېښنا ته لاسرسی لري او په پام کې ده په راتلونکي کال کې 50 ولسوالیو ته هم برېښنا رسونه ترسره شي. هغه هڅې چې تر راتلونکو 2 کلونو به په هیواد کې د برېښنا رسونې وضعیت تر 80% ښه کړي. 50 ولسوالی امسال از بودجه شرکت برېښنا و 80 ولسوالی دیگر از در ساحه سرمایه گذاری
که انشالله به اعلان سپرده میشه و کارهایشان امسال آغاز می شود تا نیمه سال آینده انشالله این ولسوالی ها یا تا آخر سال برقرار خواهد شد. په همدې حال کې د نفت او غازو شرکت مسئولین په تیر یو کال کې هیواد ته د نفتي توکو 3.5 میلیون ټنه وارداتو څخه خبر ورکوي او ټینګار کوي چې دا مهال د هیواد 9 تر 8 سلنه اړتیاوې له کورني سرچینو څخه تمویلیږي. په مجموع فیصدي کې وګورو ځکه چې دغه خام نفت بیا پروسس کیږي نو په پروسس کې د دې هغه د پاخه محصول اندازه چې د یو څه نورم کمیږي نو 9% الا 8% په مجموع کې زموږ تقاضا چې د هغه اوس داخلي تولید څخه پوره کیږي. د کاسازر پروژې د پورونو پرې کول او پلي کېدو لپاره د دې پروژې د غړو هیوادونو د 90 میلیون ډالرو ژمنې ترلاسه کول او د 250 میلیون ډالرو په ارزښت د برېښنا تولید برخه کې د ازبکستان د پانګونې هوکړه لیک وروستي کول د برېښنا شرکت د تیر یو کال نورو مهمو لاسته راوړنو څخه ویل کیږي. د روان لمریز کال چنګاښ میاشت کې څه باندې 393 زره متریک ټنه توکي د اوسپنې پټلۍ له لارې انتقالات شوي دي. د ټولګټو چارو وزارت اعلان وکړ چې دغه انتقالات د حیرتان، عاقنې، تورغونډۍ او خواف هرات بندرونو له لارې ترسره شوي چې نفتي، غیر نفتي او نور توکي پکې شامل دي. په دې موده کې څه باندې 3 زره متریک ټنه سوداګریز توکي صادر شوي چې د صادراتو ډېره اندازه وچه میوه او د انارو اوبو جوس دي. د ټولګټو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د انتقالاتو او سوداګرو ته د دې بهیر له اسانه کېدو لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو په هڅه کې دی. د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې 3,93,294 متریک ټنه انتقالات شوي دي چې نفتي، غیر نفتي او نور مواد د هیواد ته وارد او صادر شوي دي. د انتقالات له ډلې یوه برخه صادرات دي. په سرطان میاشت کې 3,109 ټنه صادرات شوي چې لویه برخه یې وچه میوه او د انار جوس دی. د افغانستان اسلامي امارت ټولګټو وزارت هڅه کوي ترڅو د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. اوس هم د خبرونو دوام. د جلال آباد ښاروالۍ وایي په تیر یو کال کې 46 پراختي پروژې د دې ښار په بېلابېلو برخو کې پلي کړي دي. د دې ادارې مسؤلین په وینا په دغه موده کې تر 40 زیاتې نورې پروژې د مرستندویه بنسټونو مالي تمویل سره پلي شوي دي. په همدې حال کې دغه اداره تازه د جلال آباد ښار اتمه ناحیه کې د 18 میلیون افغانیو په ارزښت د یوه سړک جوړېدو چارو له پیله خبر ورکوي. د دې سړک جوړېدو چارې چې 1.6 کیلومتره اوږدوالی لري د جلال آباد ښار اتمې ناحیه کې د نړیوال بانک لخوا پیل شوي دي. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین د دې سړک د جوړېدو لګښت 18 میلیون افغانۍ اټکل کړی او ډاډ ورکوي چې دغه پروژه به په راتلونکو 3 میاشتو کې بشپړه شي. د مسؤلینو په خبره د دې پروژې په پلي کېدو سره 800 تنو لپاره لنډ مهاله کاري فرصتونه هم برابریږي. تقریبا 1.6 کیلومتره سړک او دې سره ویالې پکې شامل دي چې ټوله بودیجه 18 میلیون افغانۍ کېږي چې د بانک جهاني لخوا څخه ورکول کېږي. په دې پروژه کې تقریبا 800 نفر ته د کار زمینه برابره شوې ده. موږ خپل کوم کیفیت کار چې ده د نړیوالو نورمونو سټنډرډ مطابق یا یونیسف سره چې کوم قرارداد موږ کړی دغه سټنډرډ مطابق او د مشخصاتو مطابق مخکې وړو. په دې مؤسسو سره ډېر خوشاله چې موږ د کار زمینه برابر کړې ده او دوامدار ته چې موږ د دوامدار کار پیدا کړی. لاس شل ورځې موږ چې نه کېږي په دې چې موږ د ډېر وخت د 15 کال کې چې موږ وزګار یو. خلک داسې مجبور دي لوی او ماشومان او ځوانان او سپینګری هغه داسې دا کوي چې کله بار ملتزي حالت بیزه ختم شو هغه خراب شو چې خپل من کې بل ته کار روزګار پیدا شي. لدې سره د جلال آباد ښار اتمې ناحیې اوسیدونکو د دې پروژې له پلي کېدو هرکلی کوي او په وینا یې تر دې وړاندې د دې سړک د خرابوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ وو. دغه سړکونه ډېرو ستونزو سره مخامخ وو ځکه چې بارانونه کېده زموږ سیاست زنانه هسپتالونو او مکتبونو ته تګ راتګ نشو کولی. اوبونه به ډنډ او مریضان هم شفاخانې د انتقال وخت کې ډېر وخت لګېده. خو بیا هم موږ ستونزې ډېرې لرو. په 26 ګذر کې نور هم عمومي سړکونه دي، فرعي کوڅې دي
مشکلات زیات دي. موږ د حکومت نه او د مؤسساتو نه دغه غوښتنه ده چې زموږ د ستونزو ته رسیدګي وکړي. د جلال آباد ښاروالۍ د مسؤلینو څرګندونو له مخې تیر کال 40 پروژې د دې ادارې له پراختیايي بودیجې څخه او 42 نورې پروژې د ځینو مرستندویه سازمانونو ملاتړ سره د دې ښار په بېلابېلو برخو کې پلي شوي دي چې ورسره د دې ښار ډېری اوسیدونکو ننګونې هوارې شوي دي. وربشو هرات ته. په تیرو 4 کلونو کې هرات کې پر نشهیي توکو تر 10,000 زیاتو روږدو کسانو درملنه شوې ده. د هرات امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي تازه یې د 300 روږدو درملنه کړې او کورنیو ته یې ورسپاري. له دې سره هممهاله یو شمېر رغېدلي کسان د سرپرست حکومت له مسؤلینو په هیواد کې د نشهیي توکو پلورونکو سره د جدي چلن غوښتنه کوي. دغه کسان چې شمېر یې 300 تنو ته رسیږي د هرات د نشهیي توکو د درملنې 4000 بستریز مرکز کې تر درملنې وروسته نن خپلو کورنیو ته ستنیږي. د هرات د امنیه قمندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلین شمېر ورکوي په تیرو 4 کلونو کې په دغه ولایت کې څه باندې 10,000 روږدو درملنه شوې او روږدو د رواني درملنې سربیره په بېلابېلو حرفو کې هم زده کړې کړي دي. دا خو قسم کسان دي په دوی کې په هر عمل اخته وو. دا کې بعضې په چرسو اخته وو، بعضې په شیشې وو، په تاریاکو، په هیروینو، په داسې شیانو، په بعضې په تبلیغګاو، په داسې شیانو باندې اخته وو. دا کسان دي چې اوس د دوی درملنه دلته سوې ده، اوس رخصتېږي خپلو کورو ته. خوشبختانه کار ما تا حال تاثیرات زیادی داشته، یعنی 80% تاثیر گذاشته به در این مرکز. به مدت 8 ماه میشه ما در این مرکز آمدیم. خوشبختانه جلسات ما خیلی موثر بوده و مریضای ما انشالله رو به بیهودی است. لدې سره یو شمېر هغه ځوانان چې تر دې وړاندې د نشهیي توکو په کارولو اخته ول له دې چې اوس یې درملنه شوې خوښ دي. دوی له مسؤلینو څخه خپلې غوښتنې داسې بیانوي. نو دا اولین عمل چې شروع کړ ورور په ایران کې مو شروع کړ. ته واشه د ځوانان چې د افغانستان د ګډ ولاړ ایران کې معتادان سو. ته واشه کني موږ خپل افغانستان د خدمت کړو، خپل کشور مو جوړ کړ. موږ بدلته وڅ کړو چې په کم 4000 کې معتادان او ورور ما گل دم خاص همینه که کاروبار من وطن بیارم اینجا اونا به سمت دوت نرم. اما 5000 من دادم به سمت دوت نمیرم هم دیگه خدا رو شکر. د هرات د امنیه قمندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلین د نشهیي توکو پلورونکو او قاچاق کوونکو پر وړاندې له جدي مبارزې ډاډ ورکوي او له ځوانانو غواړي له دغه ناوړه ښکارندې څخه لرې پاتې شي. اوسنۍ خبرې ټولګه همدومره وه. له تاسو ټولو لیدونکو او همکارانو څخه په مننه. تر بیا ښې چارې.